یاره دا پټان فلم یې بیخي ښایسته نه دی جوړ کړی والله کې هېڅ خوند په کړی دی ولې زوی خو نوم یې نه کړي روښانې دا نه اوس پر پښتنو باندې جوړو خو نه یې ترخځې کالي پکښې اغوستې وه نه یې فرانسوی بورډ په پښه وه او نه د سمال پسې کېدی په ظالم پسې په فلم کې دا کیسې نه وي فلم لکه چې په ناکامه کوې زوی یې په لوی سر باید د جاپاني نغمې پکښې چالانوئ دوی غزلې وراچولې وې هلک یې باید رقصولی وای باید د نسوارو د بلۍ په جیب کې ورسره ګرځولی کرکبازي هم نه وه پکښې کې زوی ښه ښه روښان دي دا دوه لاکه نه دي چې نسوار به کوي نسوار خو د دې په افغانستان کې باب دي هغه اوس دا شان وکړي کرکان خو د حاجي ګلمات کار دی تر ښځې کالي فرانسوی بوټ او چپارخ چې نه دا خو د دې ځای د پایلوچانو کار دی هغه خو دا کار نشي کولی چپ شه ځانو اوس کار دی پر پښتنو جوړ دي د پښتانه یو چم نشته پکښې هغه هم ستا په رقم دله ګاندېدله چې ما ته ښکنځل کوې ورځه خو هغه ته یې وکړه حاجي صاحب اوس ته سترګې د صداقت هم دله بخښه کوه لټ ګلکه خو ما مازل په فلمو کې دا چمونه هېڅ خوند نه کوي هلکانو کرکان دا زموږ د پښتنو خاصیت دی څه زورور خاصیت مو دی دادګلکه جې خره سره مه په سر کېږه دا یې لغلولو دی دی د شنوخان د اکا د مینې د وراره د ورور زوی دی هغه د دوی لرې خپل دی دی په نسوارو باندې پسخان وایي لکه اصلي پښتانه چې هغوی موږ نه یو ته خو هېڅ نه شرمېږېدله چې د پښتنو نوم نښان وربده د مردار بندارې تا ته پاتې زه ولاړم